د ځوانۍ عمر مې ټول تیر شو په غم کې او په دې وخت کې بادشاهي څه که بادشاه شمه لکه بنګ مې شین لوګی که په چلم کې مرګه نوره مې پرې نږدې چې بوډا شمه. بچي دې خرڅوي؟ و خرڅوم یې. السلام علیکم ورحمت الله. قدرمن لیدونکو، نن داسې یو څوک در باندې ګورم چې تاسو به هم حق حیران شئ. موږ داسې ټول غواړو چې انسانیت ته کار وکړو. احمد او محمود د موږ دپاره مهم نه دی. د خپرونې تاسې دپاره واقعا ډېره جالبه وي. زه ډېر یو جالب ځای ته ځم او په لومړي ځل باندې ځم. ما سره واوسئ. السلام علیکم. حمزه فضل صاحب جوړې؟ طبیعت ښه دی؟ ژوند ښه دی؟ په خیر به ولیدئ؟ ښه جوړې؟ مهرباني خپل ځینې کښېنه. قدرمن لیدونکو، ما چې درته وویل چې زه داسې یو ځای ته ځم، تاسې به حیرانه شئ چا سره کښېني. شاید ځینې هېوادوال زما تر څنګ ناست غمزه فضل صاحب وپېژني. غمزه فضل صاحب چې اوس هېڅ نه کاروبار لري نه کار لري، او یو څه موده مخکې ورته یو ستونزه جوړه شوې وه چې خپله بیدۍ مو راته ووایي. هغې ډېر ودردولو. اولاد درد سخت درد دی تر ټولو. هم د اقتصادي له نظره یې څه چې درلودل هغه یې ختم شول. اوس بیکاره او د خپل کورنۍ سرپرست دی. غواړو چې د دې لپاره دوامداره د کار زمینه مساعده کړو. نور خبرې له ده نه اورو، باقي خبرې وروسته کوم. غمزه فضل صاحب الله دې دغه ټولو اقتصادي مشکل حل کړي. واقعا موږ هم ډېر دردېږو چې د خپل هیواد قدرمن خلک موږ داسې بد وضعیت کې ګورو چې د کور دپاره هېڅ نه لري او کور زمینه یې نه وي او بېکوره وي. نو دا د ټولو یوه غټه ستونزه ده په هېواد کې. په این حال کوم وضعیت کې کار لرئ؟ په خیر راغلی، هر کله راشئ، ستړي مه شئ. هر قدم د خدای اجر ډېر کړو. نو افغانستان وضعیت عموما ښه نه دی، خدای دې ښه کړو. دا خاصتا د هنرمندانو کې ځینې داسې دي چې بهر وتلي دي، ځینې بیا داخل کې یا ښه دي، دومره کور بور ځینې لري، ځینې بیا بیخي هېڅ شی نه لري. نو مشکل زیات دي. تو خپله یادونه وکړه، دا یوه پېښه وه. زه خپله یې ډېر وضع پالم څوک چې وي، څه چې لوس کې وي یا څه ملګري کومک و، خدای دې ښه وي سره وکړو. هېڅ وخت کې بې لاړ درته وایم چې مقصد موسیقۍ کې پروګرامونه شوي هغه بند شول. نور هغه مکې پخوا کې ما ګټه موسیقۍ نه ده کړې، خالي دومره وه چې گذاره به پکې ده. نو هغه گذاره میس مشکله ده. هغه وخت په نسبت څه نه څه ستونزې شته. ودوی چې بېکوره یم. د تو څه دپاره شاید موږ ویډیوګونه اکثرو خلکو لیدلي یو رقم دوکانونه جوړوو. هر رقم یې دوکان درته جوړ کړو، د خلکو په همکارۍ گزاره به وشي. انشاءالله گزاره خو ځکه کېږي چې مو خاصتا دغه مشر بچی چې زخمي دی پښه کې اړ دی، نو زه حقیقي نستا شم او بل دا به دومره پکې تا میگینم بل ورکه شته چې د کور په ګډه ګزاره کې کړی چې یو کس چې کې مصروف یا دا خو ډېره ښه خبره ده. زما په خوارو افغانانو باندې غما وطن والا درد پوښه. آیا نه غواړئ چې یو کورنۍ حلال رزق وګټي؟ آیا نه غواړئ چې یو کورنۍ په خپلو خپو باندې ودرېږي، اړ نه وي بیا چاته؟ که غواړئ تر ټولو بهترین ځای هم دغه دی. راشه نن انسانیت ته کار وکړئ. راشه نن خپل هېوادوالو سره په داسې یو څه کې مرسته وکړئ چې هغې دپاره دوامداره د کار زمینه مساعدېږي او بیا اړ نه وي څوک سره همکاري وکړي. وطن زموږ او تاسې خپل وطن، خلک زموږ تاسې خپل خلک. موږ به د دې لپاره د کار زمینه انشاءالله مساعدوو، ټول به لاسونه سره یو کوو حتما. غمزه فضل صاحب یو څه موده مخکې فیسبوک کې پوسټ هم کړی و چې خپل هغه څه د هنر اړوند کوم شیان و هغه دې پلورل، همدغسې وه؟ او همدا اوس زنګ راغی که اټ مې کوم داسې مرکه خرابه نه شي. هغه ملګري روان دي، نو سودا مې جوړه ده چې راشي وګوري یوسي. زه تاسو بچي دې خرڅوي؟ و خرڅوم یې.
حمزه صاحب هغه د موسیقۍ آلات چې دي هغه خرڅوي هغه پلوري بل اسرا نشته هغه هر څه له منځه ولاړل اوس به موږ تاسې څه کوو ګوره دلته یو امتحان دی یو کار الله پاک انسان نه اخلي او ختمیږي انشاءالله د دې لپاره به الله پاک یو بله لاره مساعدوي او دی به خپل کور ته حلال رزق ترې ګټي در بدلوما وطن والا درد پخندا در بدلوما مونږ چې راتلو مخکې لا مخکې دنه ځینې نور هېوادوال راغوښتي دي چې خپله بجې پرې وپلوري دا چې مونږ رالو دوی نه مونږ را مخکې شولو هغوی اوس انتظار دی دلته دنه به پوښتنه وکړو چې څومره وخت کېږي چې دغه بجې او دغه شیان دې زده کړي دي او اوس څومره پرې خفه کېږي چې دغه خرڅوي او کوي حتما دغه یو درد لري ځکه چې یو څه چې ډېر په مینه او په شوق ډېر علاقه دي یو چیز ورسره وي او بیا یې له لاسه ورکوي حتما هغه د سړي زړه درد کوي نو والا داسې ده چې پښتو ده شرمونه خو ډېرو خبرو کې دي د بجې خرڅول د زړه شی د باندې واقع د چا زړه نه کېږي خو خیر بجې دومره مهمه نه ده په اوس وخت کې ضرورت دی ما مخکې مې یادونه وکړله چې د الله پاک یو امتحان دی موږ او تاسې باندې که د یو څه له لاسه ورکوي باید موږ تاسې انسانیت ته کار وکړو دلته د کار زمینه مساعده کړو هغه نور هېوادوال چې مخکې په همدې برخه کې کار کول هغه هم نن سبا ډېر یو بد وضعیت کې قرار لري موږ باید دغه ونه وایو چې د احمد ده او د محمود ده باید موږ انسانیت ته کار وکړو راځئ چې دغه دردېدلي هېوادوال چې نن سبا هېڅ په لاس کې نه لري داسې هېوادوال چې د کور شیان پلوري او حتی بسترې او شیان تاسې به لیدلي وي راځئ دوی سره په دې سخت وخت کې همکاري وکړو دا حالت په هر چا باندې راتلونکی دی په ما او تا باندې هم راځي تاسې ګورئ چې غمزه صاحب خپل هغه کوم څه سره چې ډېره مینه وه هغه پلوري او خرڅوي موږ به انشاءالله ورته د کار زمینه مساعدوو د دې لپاره موږ دکان جوړوو دی به پکې خپله ګټه کوي او کور ته به پکې حلال رزق ګټي کله چې د کور زمینه ته مساعده شي خپله ګټه دې راونه شي هغه وخت به خشول وي نو خشول خو چې الحمدلله ډېر لوی خدای لري شک کور کې شي سار کا خبر بو چې لاس کورو ته وړای وو یو به ته و چې موږ راوېګا تشته پلته ورا داس نو ځکه نه ما په هر قسم درد مصیبت وی که خوشحال الحمدلله په دې حال یې ډېر شکر بیا کاروبار چې روان شي دا خو ډېره لویه ناشکري دی چې کاروبار ولري حلال کاروبار ولري بیا شکر نه په وبسې نه خوشحالېږي دا خو ډېره وټه ناشکري ده نو ډېر خوشحالېږم ځکه چې موږ د بدرې کسان کور کې به کاروبار ای دا نور خو مخکې مخه و دا کوم چې کور والا و د اجازه به ګډای چلولای دی په کار شوارم کنه یو نیم کاس به کې مصروف شي داسې یو څه تو ته اوس درسي چې ته دغه د غریبۍ د وجې ځون سره زمزمه کوي او یا یې داسې یو څه درسي چې موږ ته اوس وایي چې ډېر درد دی والله خو خو هغه وخت کې سندرې ټولې غریبۍ وې غمجنې وې خلک به ډېر معلومیږي د تخلص نه معلومیږي چې غم زفله یې الله دې وسوته له غمو درونه د الله پاکي وسوته الله پاک دې خوشحالۍ راولي نو داسې څه و ذهن ته درځي چې تو هغه د زړه درد دې موږ ته یې وایي د ځوانۍ عمر مې ټول تېر شو په غم کې هو په دې وخت کې بادشاهي څه بادشاه شمه لکه بنګ مې شین لوګی که په چلم کې مرګه نوره مې پرې نږدې چې بوډا شمه دا د زړه درد دی رښتیا هم همدغه د بادشاهي وخت دی د دې نه وروسته سړی ځي یو داسې حالت ته ځي چې حتی خپل ځان باندې هم کنټرول نه لري چې دا هم په دردو کې تیر شي دا هم په غمو کې تیر شي بیا خو ژوند په ژوند باندې حساب نه دی بیا په هر حالت موږ به هیلې لرو او هیلې لپاره به کار کوو انشاءالله موږ در سره یو تاسې مه خفه کېږئ انشاءالله حتما به یوه لاره جوړوو او زموږ هېوادوال شته هغه به ضرور کومک کوي انشاءالله تا ته به موږ دکان جوړوو انشاءالله دوکانونه شاید هېوادوالو لیدلي چې موږ انشاءالله دې لپاره جوړوو او تا به انشاءالله د کار یو څه دغه د ژوند اسانتیاوې به راځي او د کور دپاره به حلال رزق انشاءالله پکې ګټي انشاءالله بس قربان شم تاسو فعالیتونه ما لیدلو خو دا زه په ژوندۍ بڼه مې ولیدی
خدای د ټول خوشحال کامیاب لري. خدای د تاسو ته توفیق درکړي شي ټولو بېوزلو افغانانو لاسنیوی وکړي. موږ د خدای مل شي، ټولو افغانانو د خدای مل شي. امین. قدرمنو لیدونکو، ستاسو نه بیا هم یوه غوښتنه کوم چې زما تر څنګ ورور تخلص یې غمزفلی، راځئ چې په غمو کې یوازې پرېږدو، راځئ چې دې ته خوشحالي ورکړو، راځئ چې دې په دې سختو حالاتو کې ټول هغه ورونه چې مخکې هنرمندانو او اوس یې کاروبارونه نشته، هر څه یې له لاسه ورکړي دي، خاص د الله د رضا دپاره ورسره همکاري وکړو، خاص موږ انسانیت ته کار وکړو. باید موږ ونه وایو چې دا احمد دی او دا محمود دی. دا خپرونه په دې هیله پای ته رسوم چې بل ځل راځم دوی دپاره زه دوکان جوړ کړم او دی خوشحاله وي، موږ تاسې هم خوشحاله وي، یو خوشحاله خپرونه ولرو. غمزفلی دا موږ ته د غم خبرې ونه کړي، هلته موږ ته باید د خوشحالۍ خبرې وکړي. تر بیا ښې چارې، ښه وخت درته غواړم. زبا د غږ تر